بل په دغه لیبرالیزم کې د دې خلکو غټه نعره دا وه چې زنانو له دې حقوق ورکړی شي. هغه حقوق څه تاسو ته پته شته؟ هغه حقوق دا و چې زنانه له هم پکار ده چې هغه کار دې وکړي کوم چې سړی کوي. سړی چې بهر ګرځي مزدوري کوي پیسې ګټي نو آیا زنانه نشي کولی؟ زنانه له هم پکار ده چې بهر د کور نه وځي ځان د خپلې پیسې وګټي بل ځان د مال او جایداد برابر کړي. چې کله یو سړی د یو ملک باچا ګرځېدی شي نو آیا ښځه نشي ګرځېدی؟ دا رنګه خبرې دې خلکو وکړې په هغې کې دې خلکو د چرته هم ګورې فایده ترلاسه نه شوه. او دا خبرې دې خلکو ځکه کولې چې دې خلکو مین بنیاد او مقصد هغه خانداني نظام ختمولو په یورپ کې. دا خانداني نظام ګورې په یو معاشره کې په یو ملک یو طاقت دی ملګرو. په معاشره کې چې یو خاندان دی چې په هغې کې مور پلار خویندې وروڼه او دغه شان خپلوان چې غټ خاندان دی هغه اوسېږي دا یو یونټ دی یو طاقت دی. دغه شان په معاشره کې نور خاندانونه دي هر یو خاندان یو یونټ لري یو طاقت لري او دا ټوله معاشره چې راجمع شي د هغې نه یو پاور جوړېږي یو طاقت جوړېږي. نو کله چې په معاشره کې فیملی نظام خانداني نظام ختم شي د طاقت هغه یونټس باقي پاتې نه شي په معاشره کې نو ته بیا په اسانۍ سره په هغې خپل نظریې خورولی شي. دې وجې نه دغه خلکو هغه نعره هم دا وه چې زنانو له دې حقوق ورکړی شي. دوی ته پته وه چې خانداني نظام به هله ختمیږي کله چې د دغه خلکو هغه زنانه د کورونو بهر ته روځي او د حقوقو په نوم باندې دوی هغه کارونو ته لاس واچوي کوم چې دوی ذمهواري نه ده. په دې کې نقصان څه وشو ملګرو تاسو پته شته؟ نقصان دا وشو چې نن سبا چې تاسو کوم سروې وګورئ نن سبا تاسو ریسرچ وکړئ په خپله تاسو ته پته ولګي چې په دغه یورپي ممالکو کې خاص کر په امریکا کې هر دریم انسان چې دی هر دریم ماشوم داسې دی چې د هغه پلار نشته. پلار لګېدلی دی خپل زوی پرېښودی دی او تللی دی د هغې نه صرف مور را لګېدلي دی او دغه بچی ساتي. د هغې وجه هم دغه ده چې خانداني نظام خراب شوی دی. یو سړی دا نه غواړي چې هغه د خاندان بوج په خپل ځان باندې راواړی. یو سړی دا نه غواړي چې هغه د آزاد ژوند تېروي بیا دې راولي چې هغه دې واده وکړي ذمهواري په خپل ځان باندې والي. کوم انسان دا غواړي؟ حالان کې په اسلام کې دا خبره د سره نشته دی. اسلام ته ذمهوار ګرځېدی یو خاندان دی یو فیملي په تا باندې د فایدې اخیستلو چې کوم نورې لارې دي هغه بالکل بند دی. او دغه لیبرال خلک وایي چې نه یو سړی د واده کولو طاقت نه لري نو هغه د فایدې اخیستلو لپاره عام کارونه کولی شي بغیر د واده نه. د دغه انسان خپل حق دی چې هغه د ازدواجي تعلق قایم کړي. سړی هم راضي دی زنانه هم راضي ده دوی د یو بل سره میلاو شي په دې کې څه خبره ده؟ حالانکې په اسلام کې دا خبره نشته دی. اسلام وایي چې نه ته چې کله یو زنانه ته نږدې کېږي د هغې دپاره خپل قانون دی خپل مهر دی خپل حق دی هغه به ورکړي. پر زنانه چې کوم حقوق دی هغه به ته مني. ته چې واده کې د یو ذمهواري ده دې په خپل سر باندې اخلي. نو په دې ځای کې د زنانو د حقوقو خیال ساتلی شوی دی. شریعت په هغوی باندې نه نفقه پیسې ګټل نه دي لازم کړي. د هغې وجه دا ده چې الله ته پته ده چې زنانه یو کمزوری مخلوق دی او دا خبره ګورې زموږ شریعت نه کوي بلکې ساینټیفیکلی هم دا خبره ثابته ده چې سړي او ښځې په مابین کې ډېر فرق دی دماغي لحاظ سره هم او نور د طاقت په لحاظ سره هم. د جذباتو په ټایم کې چې زنانه کومه فیصله اخلي او بل د جذباتو په ټایم کې چې سړی کومه فیصله اخلي په هغې کې ډېر زیات فرق دی. په زنانه باندې چې کومه بیماري راځي د هغې د وجې نه دا د ډېر تکلیف سره مشقت سره او ذهني ټینشن سره مخامخ کېږي چې هغې د وجې نه دا صحیح فیصله نشي اخیستلی. دا خبر وره مونږ نه کوو ساینټیفیکلی دا خبره ثابته ده. دغې وجې نه شریعت دا خبره کړې ده چې زنانه به د ملک باچا کېږي نه. بادشاهت د زنانه دپاره نشته په اسلام کې ځکه چې بادشاهت کې مین کار دغه چې فیصلې اخیستلي او چونکې زنانه په دغه کار کې کمزوري دي هغوی له دغه کار نه دی ورکړی شوی. هر چې سړی دی نو هغه لږ مضبوط دی جذباتي لحاظ سره هم او بدني لحاظ سره هم دې وجې نه هغه ته غټې ذمهوریانې ورسپارلی شوی دي. نور د الله په نزد باندې ټول بندګان یو شان دي که هغه سړی دی او که ښځه ده. داسې ډېرې زنانه به موجودې په جنت کې چې د هغوی هغه درجې به ډېرې اوچتې د سړو نه. دې وجې نه زنانو سره چېرته هم ظلم نه دی شوی په شریعت کې په اسلام کې بلکې دغه لیبرال خلکو چې د ازادۍ په نوم باندې کم تکلیف او کم غم ورکړلی زنانو له زموږ زنانه په هغې باندې پوهېږي نه د هغې نه خبر نه دي.